ټیکنیکل احمدزي یوټیوب چینل مینوالو السلام علیکم. په دې هیله چې ټول به روغ جوړ خوښ او خوشحاله اوسئ. خوښ او خوشحاله یم چې نن یو ځل بیا درته یوه ښکلې او معلوماتي او یوه خوندوره ویډیو چمتو کوم. زموږ نن ویډیو د دې باره کې ده چې څنګه کولی شو خپل عکسونه له نورو خلکو څخه محفوظ وساتو. یعنې زموږ عکسونه ویډیوګانې او کوم آډیو چې موږ او تاسو غواړو محفوظ یې وساتو، نو څنګه کولی شو هغه یو داسې اپلیکیشن کې واچوو چې له هغې څخه د چا تمه هم نه وي. نو د دې لپاره د یو اپلیکیشن ضرورت دی. نو رابشئ ګوګل ته او ګوګل کې به سنیپ ټیوب ورته ولیکئ. په تیره ویډیو هم زموږ د سنیپ ټیوب باره کې وه، هغه د ډاونلوډینګ باره کې وه. نو نن ویډیو زموږ د دې باره کې ده چې څنګه کولی شو په دې کې موږ خپل عکسونه، ویډیو یا آډیو چې دی محفوظ وساتو چې چاته معلومات هم ونه شي. نو له ګوګل څخه به دا سنیپ ټیوب را ډاونلوډ کړئ. ما مخکې تر مخکې را ډاونلوډ کړی، نو زه یې خلاصوم. کله مو چې سنیپ ټیوب خلاص کړو لږ انتظار به ورته وکړئ تر څو د دې صفحه را خلاصي. ځینې نوټیفیکیشن به تاسو ته راشي، هغه به اګري کړئ. دلته به دا هم الاو کړئ، دا به هم الاو کړئ. له هغې وروسته به په دغه مای فایل په دغه یو اپشن باندې به کلیک وکړئ. له هغې وروسته تاسو کولی شئ پاسې لیکلي هم دي سلایډ ډاون ټو لاک پرایویټ فایل انټو والټ. نو تاسو کولی شئ چې دا پرده داسې را ټیټه هم کړئ، لاک خلاص کړئ. که هغسې نه کوئ نو په بله طریقه باندې هم تاسو کولی شئ چې دا را خلاص کړئ. دلته به په مای فایل باندې کلیک وکړئ او په 3 ډاټ باندې به کلیک وکړئ او دلته به په دا والټ چې لیکلی والټ په دې باندې به کلیک کوئ. له دې ځای څخه یې هم خلاصولی شئ او بل دلته چې تاسو دا ټایټل کله داسې را ټیټ کړئ نو له دې ځای څخه هم خلاصولی شئ. نو دې ته به پاسورډ څنګه ورکوو، په دا 3 ډاټ باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې په 3 ډاټ باندې کلیک وکړو نو دلته به سیکیورټي سیټینګ په دې باندې به کلیک وکړئ او ورلډ پاسورډ باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله مو چې کلیک وکړو نو دلته به تاسو هغه پاسورډ ورکړئ، کوم پاسورډ چې تاسو غواړئ په دې باندې استعمال کړئ. نو زه 98653 دا ورکوم. 4 عددیز پاسورډ غواړئ نو تاسو به 4 عدده ورکوئ. یو ځل به بیا دا ورکئ. دلته که غواړئ ایمیل د نه غواړي، کله چې تاسو پاسورډ هیر شي نو تاسو به کولی شئ خپل هغه کوم ویډیو آډیو چې دلته اچولي هغه کولی شئ چې ریکور کړئ. نو ایمیل که ور اچوئ هم کولی شئ چې دلته خپل ایمیل ور اچوئ او په سیټ باندې کلیک وکړئ، او که نه غواړئ نو په سکیپ باندې به کلیک وکړئ. زه نه غواړم چې خپل ایمیل ور اډ کړم نو په سکیپ باندې کلیک کوم. په کوایډ باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې په دې باندې کلیک وکړو زموږ پاسورډ چې دی هغه ور اډ شو. له دې وروسته به بیک لاړ شئ. دلته کولی شئ چې ویډیو ور واچئ او موزیک او فوټو 3 واړه کولی شئ ور واچئ. 2 طریقې لري دې ته د عکس یا ویډیو آډیو اچولو. لومړی دا چې له همدغه ځای څخه کولی شئ تاسو هر څه ورته اډ کړئ. په دې لاک باندې به کلیک وکړئ. ویډیو، میوزیک، فوټو هر یو چې تاسو غواړئ دلته ورته اډ کولی شئ. مثلا زه فوټو غواړم، په فوټو باندې کلیک کوم. دلته چې مې هر عکس خوښي دغلته ورته د ټیک نشانو هم مثلا دغه 6 دانې زه انتخابوم. له هغې وروسته په لاندې لاک 6 فایلز په دې باندې به کلیک وکړئ او دلته به ویو باندې کلیک وکړئ. نو دلته زموږ عکسونه چې دي هغه اډ شول. کولی شئ میوزیک هم همداسې ور اډ کړئ. په دې ځای به کلیک وکړئ، میوزیک باندې به کلیک وکړئ. له هغې وروسته به دلته یو دانه ورته انتخاب کړئ او لاک 1 فایل په دې باندې به کلیک وکړئ. ویو باندې به کلیک وکړئ. دلته دغه فایل ورته ور اډ شو. ویډیو هم کولی شئ، په ویډیو به کلیک وکړئ، لاک باندې به کلیک وکړئ او په ویډیو باندې به کلیک وکړئ. دلته چې هر یوه ویډیو تاسو غواړئ ور اډ کولی شئ. مثلا زه غواړم دغه یوه ویډیو ور اډ کړم، دا سلیکټ کوم، په لاک 1 فایل باندې کلیک کوم. له هغې وروسته به په ویو باندې کلیک وکړئ. نو دلته زموږ ویډیو، میوزیک، فوټو 3 واړه ور اډ شو. یوه خوبۍ د دې دا هم ده کله چې د سنیپ ټیوب چې کوم فولډر وي په انټرنل سټوریج کې، که چېرته دا تاسو ډیلیټ هم کړئ، ستاسو چې کومه ډیټا ده په سنیپ ټیوب کې لاک کړې د هغه له منځه نه ځي. مثلا دغه یو فولډر چې دی دلته راځي، که چېرته له دې ځای څخه دا تاسو ډیلیټ هم کړئ، ستاسو هغه ډیټا چې کومه ده په سنیپ ټیوب کې چې لاک کړې ده هغه به له منځه نه ځي. یوه خوبۍ دا هم ده.
په نورو اپلیکیشن چې څومره دي د هغې چې دلته کوم فولډر راځي هغه چې کله تاسو ډیلیټ کړئ نو ستاسو هغه ډیټا چې تاسو لا کړي هغه هم له منځه ځي. د دې یوه خوبۍ دا ده که چېرته تاسو دا فولډر ډیلیټ هم کړئ ستاسو هغه معلومات له منځه نه ځي. که ویډیو مو خوښه شوي نو له ملګرو سره شیر کړئ او د نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره در سره ټیکنیکل احمدزی یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا د لوی الله په امان.